بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کریم پر تن وي. مرګلو تیر درسي لیکچر کې موږ په لام تعریف باندې خبرې وکړې. البته په هغې کې لام شمسیه او لام قمریه په هغې باندې موږ خبرې وکړې، خو ما البته په یو بله اصطلاح چې حروف شمسیه او حروف قمری درته وویلې، ما وویلې چې په عربي ژبه کې د لام تعریف ځکه ورته وایي چې موږ اسم تقریبا په دوه ډوله، یو اسم معرفه یو اسم نکره ده. یو عام نوم دی، اسم معرفه خاص نوم دی، اسم نکره عام نوم دی. نو کله چې یو عام نوم خاص نوم ته بدلوي په عربي ژبه کې ال یعنی الف لام په هغې باندې مقبل کیږي، یعنی مخکې کیږي، هغه اسم عام اسم خاص ته بدلیږي چې ما تاسو ته مثالونه درکړه. اوس مهمه خبره په دې کې دا ده چې کوم حالت کې موږ دغه لام اظهاروی شو یعنی ظاهروی شو. ال د لام څنګه د لام ظاهروی شو کنه، یعنی ما درته ویلې چې په دغه لام تعریف کې دوه موارد، یو دا چې یا به دغه لام ظاهریږي لکه البیت، کور ته بیت وایي، نو کته مشخص کوي کور یعنی بیتون د عربي کې عام نوم دی، کته مشخص کوي چې ځانګړی کور یا هغه کور چې موږ تاسې تللي وو یا هغه کور چې موږ تاسو واخیستو، یعنی یو څه د ځانګړتیا دپاره څه موارد لاملونه وي، نو موږ وایو چې البیت. نو دغسې نو بیا به البیت وګوره، نو موږ وایو چې ال دلته لام ظاهریږي، نو چې کله ظاهریږي دلته اظهار کیږي، ځکه چې دلته با راغلی، با حرف قمری دی. القمر، البیت، الجدار، مثلا الموضوع، مثلا المراد، مثلا میمم. نو ما تاسو داسې حروف وویلې چې په هغې کې هغه حروف چې د ال نه وروسته راشي په هغې کې لام ظاهریږي، تاسو دا مو ویلې. وروسته ما حروف شمسي درته وویل چې په هغې کې لام نه ظاهریږي، ال نه ویل کیږي، بلکې د مقبل حمزه به د بعد حرف سره ادغام، هغې کې به ادغام راځي، هغې کې به شد خوري، لکه الشمس. موږ نه وایو چې الشمس، ځکه شین چې دی حرف شمسي دی نه قمري، نو موږ الشمس نه وایو، الشمس. که هر بل متحرک حرف مقبل شي دغه دلته ادغام کیږي یعنی شد خوري. مثلا والشمس، والشمس وضحاها، والشمس، والشمس موږ نه وایو چې والشمس، نو دا دی په خاطر. یا مثلا النور، موږ نه وایو چې النور، ځکه نون چې دی نون حرف شمسي دی، نو دا معنی چې دلته ادغام کیږي نه اظهار. دا په دا معنی چې دغه لام تعریف چې دی دا اظهاریږي نه، یعنی ال داسې نه ویل کیږي، دا به ادغام یعنی شد خوري، یو دا به د مقبل متحرک حرف په مبعد یعنی حروف شمسي کې مدغم کیږي. نو موږ وایو النور، من النور. یا السماء، السما موږ نه وایو ځکه سین چې دی سین حرف شمسي دی نه قمري، نو موږ دلته لام ظاهروونه بلکې ادغام کو. نو السما، وانزلنا من السماء، موږ نه وایو چې وانزلنا من السما. من السما وګوره ویل کیږي نه، دغه وجه دی چې ادغام کیږي، دی په خاطر کیږي چې دغه سختی له منځه لاړه شي. مطلب دا چې د لام مخرج او د شمسي حروف مخارج دا ډیر یو بل سره نږدېوالی لري، نو دې په خاطر چې د لام مخرج د شمسي حروف مخارج تقارب یا نږدېوالی یو بل سره لري، سهولت دپاره ادغام وضع کړی دی چې دغه سختي له منځه لاړه شي. نو اوس السما، النور، نو دغسې سختي دی النور. که وایي چې النور، السما، څومره ښه ویل کېږي، یعنې د سهولت په خاطر دلته ادغام راغلی د مخارجو د تقارب له امله. نو ملګرو معذرت مې ومنئ چې ځینو ملګرو د البته زنګ کوي، متاسفانه دوی خبر هم دي چې زه نن درس یې لرم، خو نه پوهېږم بیا دغسې کله کله خطا کیږي. نو ملګرو په دې اساس نن نو ډېر اړین و ما درته خبرې وکړې د الف لام، البته لام تعریف، لام شمسي او قمري باندې. نن انشاءالله العزیز ملګرو ما چې کومه موضوع ټاکلې تاسو ته موضوع کې ما هغه لیکلي، نن مد لین په باره کې خبرې کوو. مد دی د یو قسم مد دی چې لین ورته وایي، دا د هغه مدونو څه نه څه خلاف دی چې مخکې موږ قاعده ویلې وو چې حروف د مدي واو الف یا به راځي، د هغې نه شاته به سبب واقع کېږي، سبب یا سکون به وي یا به همزه وي. اوس د هغې قاعدې خلاف څه نه څه مد لین واقع کېږي چې په دې باندې باید پوه شو. متاسفانه ځینې قاري صاحبان په قرات کې ځینو مواردو کې اشتباه کوي مد لین په هکله، چې هغه به هم زه درته وایم چې چېرته. نو مد لین ملګرو
وایو مد لین هغه حروف لین چې دي همغه حروف مدي دي چې حروف مدي واو الف یا مثلا مد لین واو الف یا ځینې به خلک ورته وایي د مخارجو پر اساس حروف جوفي واو الف یا به ځینې ورته وایي چې حروف یا حرف علت واو الف یا ټول دي. نو په دې اساس دیتا مد لین واو الف یا. خو دلته دوه حروف دي مد لین، موږ دوه حروف لنګانه مد چې راځي په دوه لین حروف باندې راځي، یا به واو ساکنه یا به یا ساکنه ما قبل مفتوح. نو کله چې موږ د مد لین خبره کوو دوه حروف موږ مقصد دي، واو ساکنه یا یا ساکنه. یعنی واو ساکنه دا معنی چې واو باندې سکون وي، یعنی واو باندې غړوندای وي. یا ساکنه دا معنی چې یا باندې سکون یعنی غړوندای وي. نو چې ساکن وي حرکت ونه لري سکون ولري واو یا نو موږ وایو چې واو ساکنه یا ساکنه. خو مهمه خبره دا ده چې په مد لین کې واو ساکنه یا ساکنه ما قبل مفتوح، یعنی دی واو ساکنه یا ساکنه نه مخکې حرف باید مفتوح وي، یعنی فتح ولري، یعنی زور ولري، زبر ولري، زیر او پیخ ونه لري. فقط واو ساکنه یا ساکنه ما قبل مفتوح، یعنی مخکې تینا زور وي. دغلته مد لین واقع کیږي خو سبب باید وجود ولري. تاسو چې سبب چې شې دی سبب سکون عرضی دی. سکون عرضی په دا معنی چې اصلا په حرف کې سکون نشته، حرف اصلا متحرک دی خو قری خپل ورته سبب کیږي د سکون. مطلب دا چې قری خپل وقف کوي. دی وقف په حالت کې موږ اسکان او ابدال ویلي دي دلته سکون کیږي. کله چې دی وقف په حالت کې سکون وشي دا سکون عرضی شو. مطلب اصلا سکون نشته خو سکون عرضی شو، یا به وقف کیږي یا به قری صاحب خپل سکون کوي، ساکنوي به عرضی سکون بکوي. نو کله چې واو ساکنه یا ساکنه ما قبل مفتوح وي دا حرف لین راغلو، شاته که سبب موجود شو دا منه چې شاته که یو حرف سکون راغلو عرضی سکون دا ورته سبب شنو بالکل مد لین کیږي. نو انشاءالله دې باندې خبرې کوو. دا چې یو حمزه یو بل قسم که داسې راتلی شي چې واو ساکنه یا ساکنه ما قبل مفتوح وي بیا حمزه راشي چې محموز کیږي. دلته که حمزه راغلو بیا مد لین کیږي چې په دې باندې خبرې کوو. او ځینې دغه البته د ابهامات ځینې اشتباهات دا به ان شاء الله رفع کو. نو دې په خاطر مرګلو که اوس زه دغه ستاسو زه ووایم چې یا ساکنه واو ساکنه ما قبل مفتوح او شاته سکون ورته سبب شي هغه سکون عرضي. تاسو په دې خبره ممکن پوه نشئ، لاړ به شو تخطیط دا خبرې به عملاً کار وکړو ځکه چې تجوید کې عملی کار نه وي بیا لږ ستونزمنه وي. نو زه به کمره واړوم تخطیط ته، دغه کمره به م جګه کم ان شاء الله په مد لین باندې ډیر جالب دی. مد لین ان شاء الله دلچسپه ده. یو مد کیږي مد نه خو رښتیا اسې خبره ما خو د مد په باره کې تاسو وایي چې د مد چې شی دی د مد نه خو مد ځکه داسې رڼا ونه چوله چې تاسې مد باندې پوهیږئ. موږ مد باندې خبرې کړې دي چې مد اصلا تمدید وګدوالی تطویل ته ویل کیږي، وګدیږي. نو مد تقریبا یعنی تر شپږو حرکاتو پورې وګدیږي، دوه حرکاتو نه تر شپږ حرکاتو پورې مد تللی شي. مد لینم چې موږ وایو مد لینم هغه مد دی چې تر دې دوه حرکاتو نه یعنی حرکتین یا حرکتان ته 6 حرکات پورې یعنی شپږو حرکاتو پورې دا حرکات اختیاروی شي. ښه نو مرګلو اوس به په مد لین باندې ان شاء الله العزیز خبرې کوو چې مد لین څه ته ویل کیږي. ده مد زه به داسې ولیکم مد لین اصلا په عربي کې ما مخکې درته وویلې چې لام تعریف اللین کاسې کېږي مد اللین. نو تاسې پوهیږئ اوس تاسې خپله که دغه مد ځانګړی کوئ لین نو تاسې الف لام مثلا شمسي دغه لام تعریف البته پې مقبل کوی شئ، مشکل نشته. خو زه به مد لین اصلا لین مرګلو نرموالی ته وایي، دا نرم ویل کېږي. خو اوس اصلا اصطلاحتا کله مد لین واقع کېږي؟ مد لین په دوه مواردو کې هغه کېږي. یو د مد لین اصلا حروف یا ساکنه، صحیح، یا ساکنه یعنی یا باندې چې کله سکون وي یا غړوندی وي، او یا واو ساکنه یعنی واو باندې یا سکون یا غړوندی وي. کله چې یا ساکنه یا واو ساکنه وي خو په دغه شرط چې د دې نه مخکې حرف متحرک وي یعنی فتح ولري یعنی زور ولري زور. نو دغه صورت کې زور یعنی دغسې یا دغلته ما قبل زور وي، هر حرف چې وي خو دا باید مفتوح وي یعنی زور ولري. ده ته حرف لین ویل کېږي مرګرو. اصلا حرف لین اول باید موږ پوه شو، ځکه دغه کې لږ واضحتر ولیکم چې تاسو په دې باندې پوه شئ. زه به داسې ولیکم چې د حرف لین صحیح شو، یا مثلا زه به دلته ولیکم چې حروف د لین صحیح شو، حروف لین. نو تاسې پوه شئ دا دوه حرفه د لین دي، یا ساکنه ما قبل مفتوح یا واو ساکنه ما قبل مفتوح. دغه هغه دي
چی شدی حروف لین دی و سبب چی شده سبب مهم ده مرگلو که چیرتا مثلا حروف مثلا دا حرفونه راشي حرف دی یا حروف دی لین راشي خو سبب نوی بیا مد نکیگی حروف دی لین و یای سکینه ما قبل مفتوح یا واوی سکینه ما قبل مفتوح ده کله چې دا راغله او شاته سبب واقع شو سبب مهم ده تاسو سبب چی شده سبب دوا شیان دی مرګلو سبب سکون ما مخکې درته ویلی و سکون او یا حمزه ما مخکې درته ویلی و چې د مد سبب دوا شیان دی سکون او حمزه دا تاسو مخکې باید زده کړی وي دا خبره بیا هم تکراروم مرګلو دلته په مد لین کې د لین حرفونه دوا دي یای سکینه واوی سکینه یعنی یای متحرک نه حرکت باید ونه لري یا سکینه یعنی غړوندای سکون ولري واوم سکون ولري متحرک نه وي نو حروف لین دلته چې موږ مد لین کې وایو حروف لین دوا موږ وایو چې یای سکینه یا واوی سکینه خو ما قبل باید مفتوح وي یعنی زوار د مخکې حرف باید زوار ولري کله چې دا راغله دا حرف د لین راغله کله چې حروف د لین راشي او شاته سببم وي سبب چې شته سبب معنی سکون دا معنی چې یو بل اخر کې وقف وکي یا سکون وکي یا حمزه راشي نو دلته چې شي کیږي مد لین وز تاسو ته مثال درکوم ان شاء الله تاسو په دا خبره بیا خپوي شي که زه وز داسې وایم چې څنګه او څنګه نه بیا تاسو نه پوهیږئ ښه مثال یو د کمرګلو زه اوس مرګلو دا اړین دی چې تاسو پوه شئ بیا هم دغه خبره تکراروم چې باید حروف لین یعنی واو سکینه یا یای سکینه ما قبل مفتوح راغلی وي شاته سبب وجود ولري چې هغه یا به ما سبب د مخکې مد کې ما درته وي چې سکون او حمزه دا سبب دی نو دغه سبب باندې تاسو پوه شوي وئ زه اوس تاسو ته یو مثال چې درکړم انشاءالله تاسو به پوره په دې باندې ذهن خلاص شي ښه اوس که ووایم چې دلته به یو مثال ولیکم چې تاسو ښه پرې پوه شئ قریشن صحیح اوس مرګلو دغته ګورئ یای سکینه راغلي یای سکینه ما قبل مفتوح دی یعنی را چې دی را باندې فتحه دی یای سکینه کله چې ما قبل یعنی مخکې حرف باندې فتح وي دغته حرف لین وایي دغې یا ته حرف لین وایي بالکل حرف لین راغلو خو اوس مشکل چیرته دی مشکل دا دی چې دا متحرک دی شین دا وګوره حرکت لري دا متحرک دی نو دلته نه وکیږي که ته وایي قریشین دلته مد نه کیږي ولی چې یای سکینه شته ما قبل مفتوح دی یعنی حرف لین وجود لري خو سبب نشته سبب دا هغه دی شین دا متحرک دی ښه که زه خپله ورته سبب کمه عارض لکه عرضی سکون وکمه یعنی د شین سکین کمه نو بالکل بیا زه سبب جوړوای شم چې سبب پیدا شو دا هغه د حرف لین وجود لري چې سبب ورته پیدا شي که زه دا سکین کمه خو دا سکون سبب شو که زه ورته سبب ورکمه دلته به موږ مد کوو نو بیا به داسې که زه وایم چې قریش دغه شین ز ساکن کما بالکل سبب پیدا شو نو دلته به تاسو مد کوئ څنګه به کوئ قریش عین د دوونه تر شپږو حرکاتو پورې تاسو اختیار لرئ مثلا قریش یا قریش نو مطلب دا چې یای سکینه ما قبل مفتوح چې وي دا معنی چې حرف لین راغلو کله شاته چې دا تا ورته ساکن کړو نو سکون ورته سبب شو نو دلته مد لین واقع شو مد لین وایي هم دې ته چې کله یای سکینه یا واوی سکینه ما قبل مفتوح راشي او شاته سکون ورته سبب شي دلته مد لین واقع کیږي نو موږ وایي قریش لإیلاف قریش نو هیڅوک به داسې نه وایي چې لإیلاف قریش نه د خو مد ونه کړو د خو مد واقع کیږي ځکه چې یای ساکنه ما قبل مفتوح دی او سکون دلته سکون یې مو وکړو عرضي نو په دې اساس دا سکون ورته سبب شو نو بالکل دلته مد لین کیږي لإیلاف قریش نو تاسو به څنګه کوئ دلته به چې کوئ مد په دا ټکي باندې مرګلو خدای دې وکړي چې سره پوه شوي وئ دا ډېر اړین موضوع دی زه بیا ځینې په دغې کې که زه وصویف یو بل په دغه تعقیب بل مثال اوس درکمه په دغه یا کې یای ساکنه ما قبل مفتوح او ساته سکون ورته چې هغه شوی وي مثلا که زه وایم چې الصیف او شکر الف لام راغلی دی الف لام مثلا صاد دی صاد حرف شمسی دی نو الصیف به وایو الصیف اوس یا د یا باندې سکون دی الصیفی صحیح الصیف
الصوي که زه دغه کوم او یای ساکنه ده ما قبل مفتوح ده یعنی فتح لري، که زه دغه فاس خو متحرک ده یعنی کسر لري زیر لري. الصيفي که زه چیرته دغه ساکن کما دغه فای ساکنه کما نو سکون ورته سبب کیږي زم الصيف، نو بیا بدلته څه کیږي مد به واقع کیږي مد لین نارم. الصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. نو وګورئ مرګلو دلته مد واقع کیږي. تاسې داسې نشئ کوئ چې وایئ چې لإيلاف قريش ایلاف خام. تاسو خټه کې تارمان صاحب اشاره کړې د عرضي سکون د آیات په اخر کې ما درته وویل چې بهترین تلاوت هغه ده چې د هر آیات په اخر کې وقف وشي. نو مطلب ده چې عرضي سکون په اخر د آیات کې دی، او ځینې وخت کې عرضي سکون دا وي چې ته خپله قاري ورته سبب کېږي، هلته حرف اصلا ساکن نه دی خو تی ساکن کوي، یعنی سکون چې کله تی ساکن کوي دا معنی چې ته وقف کوي. نو کله چې څوک وقف کوي د وقف که ولو که اختیاري وي که اضطراري وي که اختباري وي که مثلا هر رقم وقف وي که مثلا تعلیمي بڼه لري خو هر رقم چې مثال لري، مثلا ځینې وخت قاري صاحب ستړی کېږي ځي یو داسې ځای کې وقف کوي چې هغلته باید وقف نه وای شوی خو ستړی کېږي ساه ختمیږي هلته وقف کوي اضطراري. نو دم وقف چې دی دلته یعنی خپله قاري صاحب عرضي سکون وکړو، یعنی ساکن یې کړو خو اضطراري وقف یې وکړو، اضطراري وقف کې یو اضطراري سکون یې وکړو. نو داسې هم کیدی شي. او بالکل تاسې ښه ټکي ته اشاره کړې دی په اخر د آیات کې باید وشي، او ځینې وخت قاري صاحب پسې ساه خلاصېږي نو هغه یو وقف کوي یو سکون یعنی اضطراري وقف کوي، شاته نه بیا لږ شاته کېږي بیا داسې مختزي هغه ما قبل نه بیا شروع کوي چې کوم ځای کې پرېښي وي هغې نه بیا. نو په دې اساس ښه پوښتنه مو وکړه ارمان صاحب مننه. ښه اوس که زه وایم رب هذا البيت، اوس د هغې صورت کې ګوره البیت الحمدلله چې موږ الف لام تعریف ویلی دی البیت صحیح هېڅ خبره نشته البیت، ځکه چې ال نشاته با راغلی با حرف قمري دی نو دلته د ال ویل کېږي صحیح البیت. وګوره یا دی یای سکینه ما قبل بعد ما با حرف مفتوحه دی، نو کله چې یای سکینه ما قبل مفتوح وي دلته حرف لین وایي. حرف لین راغلو اوس که چېرته دغه تا چې دی دغه تا سکینه کو صحیح یعنې سکون ورکو نو په دغه صورت کې بالکل دغلته که دا خو متحرکه دی البیتي، خو که زه دغه وایم چې البیت سکون ورکم نو د سکون ورته څه کېږي سبب، نو چې سبب شو دلته مد لین کېږي البیت فی البیت دغسې. نو مثلا تاسې په عین سوره کې دغه راغلی ښه فلیعبدوا رب هذا البیت وګوره د قرآن حکمت په دې کې معلومیږي چې د څومره ښکلي ترتیبات یې راوړي دي. په عین صورت کې ټوله دغسې اخر کې دغسې هغه راوړي دي اصطلاحات کلمات یې راوړي چې هغه ټوله باید مد لین وشي په هغې کې، یعنې ټولو دپاره حروف لین او سبب د لین یعنې وګوره چې باید مد لین وشي. که چېرته دغسې قرآن داسې هغه الله پاک دغسې موارد نه وای کارولی نو بیا به هغه د ترتیل یا د تجوید هغه اصل ته ضرر رسېدلی وای. نو په دې اساس څومره ښه لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وګوره څومره ښه قریش صیف بیت د ډېر ښه ترتیب شوي دي، دا د قرآن حکمت دی. نو اوس کله راشمه مرګلو واو ته راشمه صحیح شو. په همدې کې مثلا که زه ووایم هلته په عین سوره کې صحیح په آخري آیات کې خوفن صحیح خوفن واو راغلی واو باندې سکون دی ما قبل څه دی مفتوح دی بالکل یعنی حرف لین خو راغلو خو شاته د فا چې دی فا تحریک دی خو که دا فا موږ ساکنه کړو نو سبب هم جوړ شو دلته مد کېږي خوفن نو موږ وایو خوف
نو که چیرته دا موږ ساکنه کو دا د حرف لین وجود لري که شاته سبب ورته پیدا شي بالکل مد لین کیږي. یعنی دلته به دا خوف خوف. نو موږ به څنګه وایو؟ وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف خوف. ښه نو مرګرو وګورئ دلته ځکه چې واوی ساکنه راغلی مقبل مفتوح دی. کله چې واوی ساکنه وي مقبل مفتوح دته حرف لین وایي. حرف لین راغلی که شاته فای فین متحرکه دی که دا سکین سکون عرضي وکم یعنی دا سکینه کم وقف وکم یعنی اسکان کیږي نو په دې صورت کې سکون ورته سبب شو نو بالکل مد لین واقع کیږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حاجي صاحب ګل اصغر اوس را پیدا شو. ښه نو مرګرو دا ټکی چې ما د توی دا ډیر مهم و. زه به تاسو ته نور مثالونه هم درکمه چې لږ ښه پوه شئ. مثال که زه مثال نوم واو باندې سکون دی او مقبل فتح لري نون مفتوح دی نو نو بالکل دې ته حرف لین وایي. واوی ساکنه مقبل مفتوح د حرف لین راغلو. که زه وایم چې شاته نوم په عربي کې خوب ته وایي چې هغه ګهیځ کې وایي چې الصلاة خیر من النوم. نو نوم یعنی نومون که چېرته زه د میم ساکن کمه یعنی اسکان وکمه دلته ساکن کم نو د سکون ورته سبب کیږي. چې کله سکون وشي نو بالکل مد لین کیږي نوم. نو موږ که موږ داسې وایي الصلاة خیر من النوم نوم. نو دغسې نو تاسې کولی شئ چې دلته څه شی وکئ مد وکئ. کوم رقم ته مد لین. صحیح شو. دا مرګرو ډیر اړین دی چې تاسو پوه شئ چې یا سکینه یا واوی سکینه مقبل مفتوح دا حرف دی لین شو. شاته باید سبب وجود لري. سبب دوه شی سکون عرضی سکون ما درته وی چې قاری د قرآن خپل ستړی کیږي او یا په اصطلاح دا چې وقف کوي اسکان کوي یا استراری وي یا که اختیاري وي یا اختباري وي فرق نه کوي هر رقم چې وي. نو مثال دلته سکون باید ورته سبب شي د مد لین د تشکیل لپاره. که چیرته مثلا مد تاسې همداسې سکون ورنه که بیا مد نه کیږي که سکون نه وي. صحیح د حرف لین شته ولی سبب نشته نو د دې لپاره تاسې چې شئ بیا نشئ کوی. ښه ځمه مرګرو حمزه کې تاسو ته مثال درکمه او دا اړین دی مرګرو. حمزه یو بل اړخم لري. حمزه کې تاسو ته یو دوه اختیار لري. مطلب دا چې تاسو خو تب بند دی کې چې وقف کوئ لإیلاف قریش. دلته مثال قریش. ښه نو دلته خو تاسو مد وکړو لین وکړو خو وقف و دلته صحیح شو اسکان راغلی و وقف و. اوس تاسو په دې باندې الحمدلله پوه شوئ چې مثلا واو ساکنه مقبل مفتوح یا ساکنه مقبل مفتوح او دغه سکون ورته سبب شوی دی. په ټولو کې سکون ورته سبب شوی دی د وقف په حالت کې. نو بالکل دلته موږ هغه وکړو مد وکړو. اوس یو بل مثال زه مرګرو تاسو داسې درکوم چې په هغې باندې پوه شئ چې مثلا ځینې وخت کې داسې کېږي چې وقف قاري صاحب نه کوي یاسې مثلا استراري وقف کوي ستړی شي نو هغې په خاطر بیا وقف کوي. نو کوی شي که چېرته داسې مواردو سره مخ شو نو کوی شي چې دی بالکل هغلته مد ورکړي. صحیح شو. مثال وما هو على الغیب بضنین. على الغیب. صحیح. وما هو على الغیب. مثال الغیب. صحیح. که زه دلته مثال الغی یا سکینه مقبل مفتوح دی بالکل حرف لین راغلی دی. د بی چې دی دا متحرکه دی که د سکینه کمه سکون ورته سبب شي بالکل به مد لین کیږي. وما هو على الغیب بضنین. ما هو نکړو ځکه دا متحرکه دی خو که قاري صاحب دریږي مثال راغله وما هو على الغیب وما هو على الغیب بضنین. مثال مخکې ځي خو راغلو ستړی ستومه لکه ستړی سای قطع ووایي چې وما هو على الغیب. نو که چېرته دلته دی وقت مثال استراري وقف کوي یعنی ساور خلاصه شوه استراري وقف کوي نو دا اسکان کیږي یعنی دغه بای متحرکه په بای سکینه بدلیږي. نو یا یې
یا لین یا حرف لین مخکې نه و نو دغه بای ساکنه ورته سکون ورته سبب شو نو بالکل مد لین کیږي. وما هو علی الغیب وما هو علی الغیب نو تاسې کوی شئ که چېرته استراري وقف هم وشي. مهمه خبره دا نه دی چې د وقف اختیاري دی که استراري دی که اختباري دی. مهمه خبره دا دی چې سبب ورته پیدا شو. نو کله چې سبب پیدا شي راځي نو وما هو علی الغیب بضنین. مثال وما هو بقول الشیطان الرجیم. مثال وما هو بقول صحیح شو. وبخیر د تخته کېدای شي لاندې کاغه نشي زه به دغسې کې بقول صحیح. بقول جار و مجرور صحیح دی. د حرف جر پې راغلی ځکه دلته کسره خوړلی دی. خیر دی دا مورد نه وما هو بقول شیطان الرجیم. وما هو بقول که دلته ساکیږي مثال دلته وقف کوي ولو که حرکم که وقف کوي دا ساکن کوي بقول. وما هو بقول دغسې نو کوی شي دلته دغسې وکړي. راځم ملګرو حمزه ته. حمزه خبره مهمه دی ځکه حمزه کې دوه موارد دي. مثلا په یو دغسې موارد کې مثلا زه وایم چې ان الله علی کل شیء قدیر. صحیح شو. زه وایم چې شیء ګوره په شین باندې مرګلو شین یا سکینه دی. یا سکینه مقبل چې شین دی هغه فتح لري مفتوح دی. نو یا سکینه مقبل مفتوح ده ته حرف لین وایي. حرف لین راغلی. شاته حمزه دی. حمزه همیشه ورته سبب دی ولو که دا حمزه متحرکه وي که ساکنه وي فرق نه کوي. دلته خو موږ تر اوسه پورې وویلې چې یا سکینه مقبل مفتوح یا واو سکینه مقبل مفتوح یعنی حرف لین دی. سبب به ورته یا سکون وي چې دلته مو ټول دا ساکن کړه دا مو ساکن کړه سکون مو ورته سبب په مد لین مو وکړو. خو دلته څه شی کوو دلته حمزه دی. حمزه خپله سبب دی. حمزه کې ضرور نه دی چې د حمزه ساکنه وي نه. حمزه په خپل ذات کې حمزه سبب د مد لین دی ولو که متحرک وي ولو که ساکنه وي فرق نه کوي. نو ان الله علی کل شیء یا ساکنه مقبل مفتوح یعنی حرف لین راغلی صحیح. او حمزه ورته سبب شو. حمزه شاته راغلی دی. بالکل دلته مد لین کیږي. ضرور نه دی که دغه حمزه متحرک وي که ساکنه وي هیڅ فرق نه کوي. که ساکنه وي نو هسې سکون خو بیا زو سبب دی. خو که چېرته حمزه په خپل ذات کې ولو که متحرکه وي د حمزه والی د دې دپاره هغه د سبب دی. ضرور نه دی چې دا ساکنه وي. نو شیء نو اوس دوه خبرې دي. دې کې دوه خبرې دي. کله چې حمزه ورته سبب شي. حمزه چې سبب شي دوې خبرې دا دي چې تا خوښه که ته دلته مد لین کوي او که نه کوي. مثلا ان الله علی کل شیء قدیر. ان الله على كل شيء قدیر. ما ونکړو یا کومه بالکل کوي شمه. ان الله على كل شيء قدیر. زه دلته بالکل مد کوی شمه. ما ته اختیار شته ځکه یا ساکنه مقبل مفتوح یعنی یا لین راغلی او شاته حمزه سبب د مد دی. بالکل مد لین واقع کیږي. مطلب دا ته د اختیار لري چې وکې ان الله على كل شيء قدیر. نو ته کوای شي وکې یا ونه کې ان الله على كل شيء قدیر. شیء یا کوي شیء قدیر. نو ته خوښه دی کوای شي او که نه کوي خوښه ته نه کېږي. څنګه ته خوښه وي دلته اختیار لري. یا مثلا والله على كل شيء قدیر. صحیح شو. یا ان الله على كل شيء شهيدا. مثلا شيء شهيدا. نو شيء شهيدا. نو تاسې کوی شئ مرګلو چې کله حمزه راغلی وي اختیار لرئ چې که تاسو کوئ که نه د دوو نه تر شپږو حرکاتو پورې تلای شئ. په دې کې کومه ستونزه نشته. خو یو شي ته اشاره کومه چې متاسفانه قاري صاحبان ځینې ځکې اشتباه کوي. هغه زه درته وایم. هغه څه دی
انعمت علیهم. صحیح شو؟ صحیح دی چې یای سکینه دی، یای سکینه ما قبل مفتوح دی، خو دلته مرګلو سکون نه دی، د ها راغلی ها متحرکه دی. صحیح شو؟ ها متحرکه دی. نو دلته علی صحیح دی چې یای دلته حرف لین راغلی خو سبب نشته، چې سبب ورته نه وي دلته مد لین نه واقع کیږي. متاسفانه بیا هم ځینې دا فکر کوي چې علیهم دا خو ضمیر دی. صحیح شو؟ ضمیر دی. دلته اوس دغه هم همداسې دی. نو داسې نه انعمت علیهم. متاسفانه ما ډیرو مساجدو کې ملا امامانو نه اورېدلي چې مخکې شي نو بیا وایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. دوی وایي که مدلین، دلته مدلین نه کېږي. صحیح دی چې یای سکینه ما قبل مفتوح د حرف دلین شته خو سبب نشته. که ته وایي چې سبب هم دا ما وقف وکړو دا سبب شو، دلته ته وقف که وکړي که ونه کړي دا مصدر دی. دلته وګوره ها، وګوره ها پسې متحرکه دی، دغه ها وګوره دلته فتح کسره لري، دا متحرکه دی، سکون نه دی. مهمه موږ ته دغه دی نه دغه میم. موږ ته میم مهم نه دی، موږ ته دې پسې د یای حرف لین پسې وصل کوم حرف چې دی د دې سکون موږ ته مهم دی، نه دی دغه اخرنی. نو دا علیه که چېرته دغسې وای دغسې علیه وای موږ به وایو چې انعمت علیه. موږ بیا صحیح دی چې کولو یا سکینه ما قبل مفتوح حرف دلین راغلی و دغه سکون هم سکینه کوله نو بلکل سکون ورته سبب کړو موږ علیه. خو علیه دا معنی چې په هغه باندې، علیهم دا معنی چې په دوی یا په باندې. نو دا د جمع ضمیر دی او دا د مفرد مذکر ضمیر، دا ډېر لوی فرق کوي. نو ضمیرونه موږ نشو بدلوی چې علیهم په ځای علیه ووایې یا دلته. نو دلته کیږي خو دلته نه کیږي. مثلا که زه وایم چې علیک که علیک وي یا علیکي وي، د مذکر وي یا د مؤنث فرق نه کوي. که ته وایې چې علیک که دلته وقف کوي دغه د لام یای ساکنه راغلی ما قبل مفتوح دی، که ته دغه ساکن کې بلکل مد لین واقع کیږي. علیک. خو که زه دغه د جمع ضمیر کمه علیکم نو ته د علیکم دا شی نه کېږي ملګرو. نو دغه که د جمع علیکم، علیهم، علیکما، علیکن دغسې ضمایر وي دا نه کېږي. ولې صحیح دی چې دې کې که مفرد شي علیکه که علیکې د مؤنث وي ضمیر، د مخاطب ضمیر مذکر وي او که مؤنث وي البته مفرد فرق نه کوي. علیکه علیک، علیکې علیک. نو علیک علیه هو علیهم په دې کې به نه کوئ. دا چې د ځینې لمنځونو کې کوي چې انعمت علیهم دغسې نشته دغه شی. نو تاسې به دلته مدلین نه کوئ، هغلته مدلین نه کېږي. دا ډېره اړینه موضوع ملګرو. قرآن کریم کې تاسې به اوس ډېر ځای دغسې مواردو سره مخ شئ او دا ډېر اړین دی چې تاسې باید پوه شئ چې چېرته کېږي مدلین او چیرته نه کیږي. نو ما بیا حمزه کې درته ویل چې مرګلو حمزه کې اختیار لرئ، خوښه دې تاسې چې کوئ او که نه کوئ. نو دا مثال ان الله علی کل شیء قدیر، ما مرته مثال کو تاسو ویل چې مثال یا والله علی کل شیء قدیر، مثلا والله علی کل شیء قدیر ما ونه کړه یا کومه والله على كل شيء قدير. نو تاسې اختیار لرئ چې کله حمزه د سبب د مدلین په صفت کارول شوی وي تاسې کولی شئ چې هغلته مد وکړئ. ښه هېڅ دې کې ستونزه نشته. دا ډېر اړین موضوعات ملګرو چې تاسو سره د مدلین په هکله شریک شو. که څه پوښتنه لرئ زه مو خدمت کې یم. قاري صاحبانو وبخئ چې زه به د کمره بیا تختې ته. نو مرګلو ستاسو کمنټونه زه ګورم، څه پوښتنه چې لرئ یو څو دقیقې در سره یم پوښتنه مطرح کړئ ځکه چې مد لین مهم دی، باید په دې سره پوه شو. او که پوښتنه نه وي نو درس موږ پای ته ورسېدو. خو تاسې که بیا هم پوښتنه لرئ کولی شئ قاري صاحبانو تاسې خپلې پوښتنې مطرح کړئ
نو مرګلو تاسو فکر کوم چې تاسو په تجوید کې به انشاءالله ډیر تغیرات تحولات راغلي وي په شرط د دې چې د درسونه مو منظم تعقیب کړي وي انشاءالله چې ستونزه به نه وي نو بیا هم که څه ستونزه وه زه مو خدمت کې یم نو دا مرګلو اوس تاسو دغه لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ډیر خوان خې په دې وکړو چې دغه تاسې الف دغه لامې تعریف هم ویلی دی تاسې اوس ښه پوهېږئ چې والصيف که ته دغسې ووایې چې ولې الف لام دی لام تعریف د شاته سواد راغلی سواد حرف شمسی دی بالکل دته ادغام راځي نه اظهار والصيف نشو ویلی والصيف ووایو الصابرین من الصابرین نو بالکل ان الله مع الصابرین ادغام کیږي نو والصيف نو بالکل تاسو الحمدلله په هغې هم پوه شوي البیت دی باندې پوه شوي ښه نو دا مرګلو د مدلین په باره کې ما درته وویل چې مدلین واوی ساکنه یا ساکنه ما قبل مفتوح وي حرف لین راغلی دی دوه مواردو کې مدلین کېږي چې سکون ورته سبب شي چې دې کې ټوله موږ وقف کړی دی وقف په حالت کې اسکان شوی نو سکون ورته سبب شوی مدلین په ټولو کې مو کړی دی کېږي او حمزه خپله سبب دی حمزه مهمه نه دی که ساکنه وي که متحرکه وي ځکه حمزه په خپل ذات کې سبب دی سکون خو ځان ته خبره دی او حمزه ځان ته نو دې کې تاسو ویلی شئ چې که مد کوئ مدلین که نه کوئ خو تاسې کولی شئ د تجوید اصولو مطابق نو دغسې ان الله على كل شيء قدير یا نه کوئ ان الله على كل شيء قدير یا مثلا دې کې مې ته وایي چې دا کار ونه کوي دغه شی کې صحیح ده چې یا ساکنه ما قبل مفتوح ده حرف لین وجود لري خو سبب نشته های متحرکه ده کسره لري ها کسره لري یعنی سکون هم نشته حمزه هم نشته نو بالکل دې کې نه کېږي مدلین دا چې څوک کوي اشتباه کوي که په دې کې صحیح دی علیک یا ساکنه ما قبل مفتوح شته ځکه دغه چېرته د کاف ساکن کومه علیک دا ساکن کومه صحیح شو د ساکن د سکون ورته سبب علیک دا چې ساکن کومه نو بالکل دلته کېږي خو دا نوره هغه علیهم باندې ځان ماستړی کوئ او تاسو ممتاز صاحب خټه کې ته اشاره کړې چې که قاري صاحب وقف نه کوي دا کېږي که نه ارمان صاحب تاسو پوښتنه نه پوهېږم چې سکون کې دی که حمزه کې دی که سکون کې وي خو قطعا نه ځکه سکون کې د مد لین دپاره سبب سکون دی نو چې دی سکون ونه کړي وقف ونه کړي سکون نه راځي نو چې وقف سکون ورنه کړي سبب نشو مد نه وقع کېږي نو داسې نه کېږي مثلا لکه مخکې ما تاسو مثال درکړو چې مثلا ما درته یو مثال کې وویلی چې وما هو علی الغیب بدونین که قاري صاحب نه درېږي وما هو علی الغیب بدونین غیب بدونین هېڅ وقف نشي کوی ځکه سکون نشته سبب نشته خو که چېرته درېږي وما هو علی الغیب نو دلته در حالی که چې کله سکون کوي وقف کوي خو کېږي سکون ورته سبب کېږي نو بیا مد کېږي که وقف نه کوي بیا نه کې سبب نشته مدلین نه واقع کېږي خو په شرط که تا پوښتنه د سکون په هکله وي که پوښتنه د حمزه په هکله وي حمزه کې ضرور نه دی که وقف وکړي که ونه کړي ځکه که وقف وکړي خو سکون کېږي نو سکون خو هسې سبب دی خو که وقف ونه کړي حمزه د حمزه سکون یا عدم سکون ته ضرورت نه لري که متحرکه وي که ساکنه وي د حمزه والی کفایت کوي نو هغې کې ضرور نه دی که ته وقف کوي که نه کوي هغې کې مدلین واقع کېږي مثلا ان الله على كل شيء قدير هغه د هېڅ وقف مې ونه کړو په شی داسې مې ونه کړه او زه لاړم هغه د مدلین مې وکړو ځکه چې د حمزه دی حمزه کې دا شرط شته خوښه دی که وقف هم ونه کړي دغه حمزه والی ورته سبب د مد دی نو په دې اساس او که نه کوي هم چانس لري والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير نو دغسې بیا که څه پوښتنه وه زه خدمت کې یم پوښتنه مرګلو که څه شوي پوښتنه وکړئ ښه مرګلو
دا ډیر اړین دی، دا باندې باید پوه شئ. که دې باندې پوه نه شئ نو مدلین ډیر اړین موضوع دی، بیا به درته مشکل وي. نو په دې اساس که څه پوښتنه وي زه خدمت کې یم، پوښتنه وکئ. او د مدلین په باره کې ځینې اشتباهات چې و چې مرګلي کوي هغه هم درته وویلې، هغه مهم دي، اسان هم دي او زده کول یې مړین دي. خدای دې وکړي ارمان صاحب چې تا پوښتنه ځواب شوې وي، ما دواړه اړخه درته ځواب کړی دی په خاطر چې ښه. مثلا زه مثال که زه ووایم، مثلا ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب. مثلا قاری صاحب مخکې نه راځي دلته سا ور ختمیږي چې مثلا وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب. مثلا دلته وقف کوي چې کوي نو غیب یا یې ساکنه ما قبل مفتوح ده، یعنی حرف لین وجود لري، دغه سکون ورته سبب شنو بالکل باید مدلین وکي. نو دلته مثلا بیا به هم اشاره نه وایي ولقد رآه بالافق المبین وما هو على الغیب وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول. بیا بقول کیم هم داسې بقول، ځکه واو ساکنه ما قبل مفتوح دی نو حرف لین دی او لام چې ساکن کړو یعنی وقف وکړو سکون اسکان راغلو، سکون ورته سبب شو بالکل به مدلین کی. نو داسې وما هو بقول وما هو بقول شیطان الرجیم. نو دغسې ښه، ډېر ښه مرګرو. او ارمان صاحب تاسو ویلې چې حمزه کله چې سبب دی د مد کولو دپاره څنګه اختیاري کیدای شي، ډېر ښه ټکي ته مو اشاره کړې. یعنی مطلب دا چې تجوید د اصولو مطابق باید مد وشي، مد لین باید وشي. خو مثلا مد لین ما چې دی حرکت دوه حرکتونه تر شپږو حرکاتو پورې تاسې ورکوی شئ. ان الله على كل شيء قدیر، شيء قدیر، فکر دوه حرکته وشو نو ته کوی شي دا حرکت هم زیات کې. بالکل حمزه د مدلین دپاره سبب دی، بالکل حمزه وکه. تجوید اصولو مطابق باید وشي، باید وشي. ښه پوښتنه دې کړې باید وشي. خو که یعنی حد اکثر نه کوئ، که شپږ حرکته نه ورکوئ حد اقل دوه حرکته خو ورکئ، خو هغې کې اشباه هم کیږي، مطلب اشباه شته او مدم کیږي چې څوک وغواړي مد شته. اصلا تجوید اصولو مطابق باید مد وشي. ښه مرګرو چې پوښتنه نه وي دې په خاطر چې ویډیو اوږده نه شي تر بعدي درس پورې چې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 7 بجو به پیلېږي. تر هغې مو په لوی او متعال خدای سپارمه. ښه وختونه، ښې چارې.